رحمان بابا یو ستر صوفي شاعر و چې د یو شپږ پنځه درې کال شاوخوا د اوسني پاکستان په خیبر پښتونخوا د پیښور ښار ته نږدې د حاجي کلي اوسنی رحمان بابا کلی کې زیږېدلی و. د دا اصلي نوم عبدالرحمن و، خو د ساده صوفیانه او زاهدانه ژوند له امله خلکو ورته رحمان بابا ویلی. د شاعري د تصوف عرفان او د بشري ارزښتونو ښکارندویي کوي. رحمان بابا د دیني علومو زده کړه کړې وه، خو ډېرې د دنیا له مادي چارو لرې پاتې کېدل غوره ګڼل. د عرفان زهد او روحاني معرفت لارې ته مخه کړه او خپل ژوند یې د خدای په یاد او د بشریت د خدمت لپاره وقف کړ. د دای شعر د زغم، محبت، توکل، عاجزي او خدای پالنې فلسفه بیانوي. رحمان بابا د پښتو ژبې یو له هغو شاعرانو څخه دی چې د شعرونه د هر عمر، هر قشر او هر وخت لپاره تازه ښکاري. د شاعري سادګي لري، خو معناوې یې ژورې دي. د هڅه کوله چې خلک د دنیا له مادي ظاهري ښکلاو لرې کړي او د اخلاص، صداقت او روحاني معرفت خواته یې راوبولي. د شاعري د پښتنو د فرهنګي هویت یوه مهمه برخه ده. حتی نن ورځ هم د شعر د پښتنو د معنوي ژوند او ارزښتونو مهم الهام ورکوونکی ګڼل کېږي. رحمان بابا د خوشحال خان خټک همعصر، خو د دوی د شعر سبکونه سره توپیر لري. خوشحال خان خټک یو ملي او حماسي شاعر و چې د پښتنو د واک، ازادۍ او ټولنیز شعور موضوعات بیانول. په مقابل کې رحمان بابا یو تصوفي شاعر و چې د زړه صفا، تقوا، عرفان او روحاني ښکلا ته ترجیح ورکوله. رحمان بابا ګڼ مشهور شعرونه لري چې لا هم د خلکو په خولو دي. یو له دې څخه دا دی: زه د چا په زور نه وایم چې مې په زړه وایم، نه یم د بل چا محتاج، زه رحمان یم پښتون. بل ځای وایي چې زه نه وم دا جهان و چې نه یم دا به هم وي، زه به نه یم خو زما مینه به تل وي په جهان کې. رحمان بابا د یو کال شاوخوا وفات شو. د مزار د پیښور ښار ته نږدې د رحمان بابا په کلي کې دی چې د زرګونو خلکو د زیارت ځای دی. هر کال د تلین په مناسبت مشاعرې، علمي کنفرانسونه او یادغونډې ترسره کیږي. رحمان بابا د پښتو ادب یو روڼ ستوری دی چې د فلسفي، عرفاني او اخلاقي پیغامونه د پښتنو د فرهنګ یوه نهجلا کیدونکې برخه ګرځېدلې ده.